د خوست ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د غلو 14 او د نشه یي توکو پلورونکو 9 کسیز ګروپونه نیولي دي. د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي چې نیول شویو 24 کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او په لړ کې بېلابېل نشه یي توکي هم ترې نیول شوي دي. 14 کسه مشهور غله نیول شوي دي. دا هغه غله دي چې په خپلو غلاو باندې اعتراف کړی او زموږ د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ د زیرکو مجاهدینو لخوا نه لاس په لاس نیول شوي دي. په دوی کې 9 کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي. دوی هم په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی ده. بلخوا خوست امنیه قمندان وایي چې په یاده برخه کې مبارزه جدي ده. مجرمین به ډېر ژر د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د چهارشنبې ورځې پورې ټول ولس ته موږ دا اعلانوو چې د شیشې مو سپینې کوي. که دې نه وروسته څوک په دغې جرم ګیر شول هغه به د دغه جرم سزا خامخا ویني. هغه اسلحې چې هغه ناقانونه ښار ته داخلیږي یا په اطرافو کې څوک ګرځوي هغې نه د هم په کلکه ډډه وکړي. نوموړي په ورته وخت کې هغو نظامي او ملکي کسانو ته هم خبرداری ورکړ چې تر پنجشنبې ورځې پورې د خپلو نقلیه وسایطو تورې ښیښې پاکې کړي. که چا سرغړونه وکړه له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.